د قمر بنسټ چې کومه یتیمخانه ده د هغې پر سر زه ولاړ یم اووم منزل باندې د سیخان وینې کارونه نیمه تمام پاتې دي وجه یې دا ده چې یو څه ناڅه ستونزې وې مالي ستونزې وې خو لله الحمد چې تاسو در څو پورې یاستئ نو انشاءالله موږ به مخ ته ځو که چېرته دوستانو تاسو خپل د مرستې لاسونه موږ ته په لاس کې راکړي نو انشاءالله دا به هم آبادوي ورسره هغه ایمرجنسي حالات یا اضطراري حالات چې زموږ ستاسو په دې ګران وطن کې راځي نو هغې ته به هم رسیدګي کې تاسو شهیدان وئ پکتیکا برمل کې ورسره خوست کې همدارنګه ننګرهار کې همدارنګه لوګر کې چې کوم د وروستي سیلابونه او زلزلې هغه آفتونه چې د لوی رب تعالی لخوا راغلي وو هغې ته موږ هم رسیدګي وکړه الحمدلله په سلګونو په زرګونو فامیلونو سره هغه ستاسې مرستې وې چې هغه موږ دې ته ورسولې ستاسو کومې مرستې هغه چې $10 $15 $1 $2 ډالر ځکه وایم چې اکثرا مرستې زموږ د هغه افغانانو ورونو څخه دي چې هغې په نورو هېوادونو کې اوسېږي خارج هېوادونو کې نو که چېرته دوستانو غواړئ چې زموږ دغه سپېڅلی کاروان همداسې مخ ته لاړ شي نو دا یوازې قمر بنسټ نشي کولی قمر بنسټ یو پول حیثیت لري نو دا ستاسو په مرسته موږ مخ ته ځو هیلپرز کلب لینک تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوستانو په دې کې ځانونه راجستر کړئ والله ستاسو هغه د کافي پیسې چې په میاشت کې یو ورځ تاسو موږ ته راکړئ نو انشاءالله موږ دلته پرې داسې کارونه پرې کوو الحمدلله موږ ملا تړې لرو څو پورې دې هېواد ته یو څه وکړو په شاه شهید اول سره کې دا یتیمخانه ده 7 منزل نو دا ډېره غټه خبر ده په دا ډېرو پیسو باندې کېږي دا پیسې کومې عادي پیسې نه دي الحمدلله دا موږ تاسو لرو تاسو موږ ته راکړي دي او نو اوس کارونه هم څه ناڅه لږ پاتې دي خو انشاءالله دې ته به زموږ وروڼه او خویندې شته خو تاسو سره مې یو خواهش او هیله دا ده ارزو مې دا ده چې په دغه کاروان کې موږ یوازې مه پرېږدئ مخکې مې هم درته ویل سکرین باندې لینک درته ښکاري په دې کې ځانونه ثبت کړئ څومره مو چې وس وي ورونو د یو نه نیولې تر څومره مو چې وس وي ځان پکې ثبت کړئ هره میاشت به ستاسو حساب نه زموږ حساب ته راځي موږ به په افغانستان کې دغسې کارونه کوو ډېره مننه ورونو هغه ورونه او خویندې چې وس او توان نه د ویډیو د سره شریکه کړي د څو پورې ټولو دوستانو ته ورسیږي افغانان له خیره یو موټه یو قدم شي او دا ملک سره را جوړ کړو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله ګران ورونو او خویندو که تاسو هم غواړئ موږ سره په دغه کاروان کې ملګري شئ نو لاندې لینک درته په سکرین ښکاري په دغه کې خپل ځانونه راجستر کړئ څومره مو چې وس وي انتخاب یې کړئ $15 نه نیولې څومره چې بره وي هغه انتخاب کړئ ستاسو د مرسته به موږ ته رارسیږي او موږ به انشاءالله داسې بېوسه بېکسه ناچاره کورنیو سره مرسته کوو او دی به په خپلو پښو درو تر څو پورې آینده کې دی دې ته جوړ وي چې نور غریبانو سره کومک وکړي او موږ حاضر یو چې هره میاشت کې تاسو ته ستاسو د مرستو ریپورټ هم درکړو که چېرته زموږ ریپورټ قانون کننده نه وي نو کولی شئ بیرته په اساني سره خپل ځانونه د دې سیستم نه وباسئ فقط یو ایمیل مو ضرور دی چې ایمیل موږ ته وکړي انشاءالله موږ به ستاسو مرسته کینسل کوو السلام علیکم ورحمت الله